الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب مشكات المصابيح د وضاحت په سلسله کې د درسونو دا کړی و. مسله منګه د جمعتونو شروع کړی و د الله د کورونو د جمعتونو احکام، آداب، مسائل. په اخرنی درس کې یو څو حدیثونه بیان شیو. حاصل دغه مسائل داو چې رسول صلی الله علیه وسلم امر کړی دی چې په محلو کې جمعتونه جوړ کړي او دغه شان جمعتونو خیال ساتي، صفائی ساتي او خوشبو ساتي. بل مسله دا بیان شوی و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې د ماته د دې امر نه درا کړی شوی چې زه په جمعتونو کې نقشې جوړې کم او دغه په زینت کې تجاوز وکم، او دغه مسلې تفصیل موږ بیان کړو. دا مسلم بیان شوی و چې کم خلک په تورو تیرو کې جمعتونو ته زین الله بوله د قیامت پر زرنا ورکي، او کم سړی چې د الله د جمعتونو ته پوس کوي او دغه خدمت کوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې د دې لپاره د ایمان گواہی ورکوي دا مؤمن دی. بل خبر رسول صلی الله علیه وسلم دا ذکر کړی و چې ما د خپل امت اغنی ک اعمال ولیدو، نو باقي کې مې دا خبره مولیده چې یو سړی یو لشا یو نری معمولی شی د زمکې نروالی چې هغه په نظر هم ناراضي، د جمعات د زمکې نروالی غزاري کې بهر ته او د دې جمعات خیال وساتي، نو دغه مم په تلو کې لیدلی و د نیکو اعمالو. دغه نه بعد چې کوم حدیث ته هغه بیانو ان شاء الله. اولنی حدیث په دې مبارک درس کې هغه دی وعن عبد الرحمن ابن عائش رضی الله عنه. د عبد الرحمن ابن عائش په دې کې د محدثینو اختلاف دی چې د صحابه کرامو کې دی او کنه. نو بعضوی د صحابي دی، بعضوی تابعی دی، او ځکه دې دلاسه په دې حدیث کې اختلاف دی چې دا صحیح دی او کنه. ځکه کله تابعی شي نو به وی چې تابعی څنګه د پیغمبر نه ووري، او کم چې د صحابي وي نو هغه د حدیث صحیح غني. وعن عبد الرحمن ابن عائش رضي الله عنه، عائشنا عائش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول صلى الله عليه وسلم دا خبره کړی ده، رأيت ربي عز وجل في احسن صورة، ما خپل رب ولیدو په ډیر خسته صورت کې. دیزی کې دا مسله رسول صلی الله علیه وسلم د خوب بیانې چې ما په خوب کې خپل رب ولیدو، او دې مسلې ته ما مخکې اشاره کړې و چې الله په خوب کې لیدل کېږي او کنه. نو اکثر علما خداوی چې الله لیدل کېږي په خوب کې څنګه چې دغه د شان سره خای، او بعض علما وی چې دا رسول صلی الله علیه وسلم پوری خاص دي، او احتیاط هم دی کې دی چې دا رسول صلی الله علیه وسلم پوری خاص دي. وی ما خپل رب ولیدو په خسته صورت کې. د الله صفات چې کلم راشي قرآن او حدیث کې نو دغه حقيقي معنی به ثابته او په کیفیت کې به لګوتی نه وي، ځکه چې الله د خپل ځان مبارک وی لیس کمثله شیء، د الله په شان څه شی نشته. نو د الله په صفاتو کې به دومره جوړ نه چې کیفیت ولا بیانې، نه به مثالونه بیانې، نه به تشبیه ورکې، ځکه چې الله اوچت دی مخلوقاتونه او دغه صفات اوچت دی مخلوقاتو، دغه صفاتونه او نه دغه صفات په شان د مخلوقاتو د صفات وي. نو په دې باب کې ډېر احتیاط کوئ، او مسله تعلق ساتي د الله سره.
وی چې ما خپل رب ولیدو په ډیر ښایسته صورت کې او دا مسله د خوب ده ځکه چې په ویښه باندې د اوسه پورې په دې دنیا کې چا د رب العالمین دیدن نه دی کړی او دا مسله کمزوري ده کم خلک چې وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم د اسراء په موقع باندې چې الله یې لیدلو نو عائشه رضی الله عنها په خپل دې تردید کوي چې د دروغ وایي دا سړی او نه دي ثابت رسول صلی الله علیه وسلم نه په صحیح سند سره چې هغه دا خبره کړي چې ما خپل رب لیدلې په ویخه صرف موسی علیہ السلام مطالبه کړې و او هغه مو نه لیدو نو په دنیا کې د مخلوقاتو په بدن کې دومره طاقت نشتی چې د الله دیدنو کې نو دلته مسله ده څه ده د خوب د کې د ویخه د خوب ده وی الله راتوي چې فبما يختصم الملأ الاعلى د کوم ملائک چې الله ته نږدې دي د دوی په باره کې رانه تاسو کې چې دوی په سکه خبرې کې په سکه باس مباحثه کوي یو سو باره کې لګیږي قلت انت اعلم بموتي چې الله تاسو به خپوه دلیل له بدی باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الغیب نشته دا خبر دي چې یاد کې ځکه چې دی حدیث په اخره کې به د قبر پرست او د صوفیا د دې حدیث نه مسله ثابتي خدای رد د مخ کې نه یاد کړي قال فوضع كفه بين كتفي نو الله څنګه چې دغه د شان سره خای د خپل لاس دای زما د وګو د دې ولو په دې منځ کې کېخو فوجدت بردها بين ثديي نو یخواله ما د دې دو سینو په دې منځ کې محسوس کو نو دا غینه بعد ما ته پته ولګي د داغه او داغه عجایباتو او د الله داغه قدرتونو ما فی السماوات والارض چې هغه په ځمکه او اسمانونو کې دي وتلا او به رسول صلی الله علیه وسلم دا آیت وی وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض او دغشن خوله ومنګه بچای ابراهيم عليه السلام ته د اسمانونو او د زمکه الله چې موت خپل بچای خوله د توحید د علم او تخوله رواه الدارمي د حدیث امام دارمي راوړی او امام ترمذی راوړی ما مخکې چې د حدیث کې اختلاف دی چې د صحیح او کې صحیح نه خو بعض علماء صحیح کوي او د دې بشنی بل حدیث هم روان دي چې هغه صحیح دی دا اخرنی جمله چې کومه ده چې الله را ته هغه سوخو چې په اسمانونو او زمکه کې دي نو د دین د بریلیان او د تصوف او د قبر پرس پیر پرس خلک ته ثابتي چې د پیغمبر سره علم الغیب وو ځکه چې الله تعالی هغه سوخو چې هغه په زمکه او اسمانونو کې دي دغه جواب هم په دې حدیث کې دی چې کله ته الله ته پوښتنه چې ملائک د سبب باره کې خبرې کوي نو پیغمبر او تسوي وي ما ته نه پته یا الله ته پته ورته شو نو چې علم الغیب وسره نه به دې شي ویلې به دې شي نه ویلې خو د کم ځینې به عقل راوړي سړی د قبر پرستو او پیر پرستو چې حدیث وی یوې ټوټې ته ګوري بلې ته نه ګوري مطلب دا دی چې دوی د قران او حدیث هم د دې لپاره وی چې خپل مذهب سره برابر کړي د دې لپاره قران او حدیث نه وي چې ځان وسره برابر کړي نو قران او حدیث به تاویل په مذهب د فټ کولو لپاره قران او حدیث به تاویل خپل کتاب ته برابرولو لپاره او د خپل فرقې د مرستې لپاره د مؤمن شان خدای چې دې به تاویږي د قران او حدیث سره قران او حدیث ونه تاویل بل دلته آیت وی چې ابراهيم عليه السلام ته الله بچای خوله او د زمکه او اسمانونو نو د خوازه د ملکوت السماوات والارض الله ته د قدرت غ نخي د توحید غ نخي خوله په اسمانونو کې او په زمکه کې نو د آیت چې دلته وی نو پیغمبر په خپل تفسیر وکړو چې الله چې ماته د سخولي دي نو دا قدرت غ نخي دي چې الله ماته خولي او دې قرآن کې ډېر بشمار دلایل چې پیغمبر سره علم الغیب نشته او دغه حدیثونه خو دینه ډک دي حدیث الذخیره
نو د پیغمبر په خبرو کې ټکراو هغه نه راځي چرته. دغه نه بعد حدیث ته دغه د سبب مبارک خبرې کولې په بل حدیث کې تفصیل شته. وعن ابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم، عبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وي وزاد فيه، اغه روایت کې وسره د زیادت راغله. قال يا محمد الله رسول صلى الله عليه وسلم توي هل تدري فيما يختصم الملأ الاعلى؟ تته د پدشتي چې د نږدې ملائک الله ته نږدې ملائک دوی د سبب باره کې خبرې کوي. وی موت وی چې نعم فی الکفارات، او بس مباحثه کوي د هغه اعمالو په باره کې چې ګناهونه ریجی د انسان نه. والکفارات او کفارات سدي هغه څه اعمال دي چې ملائکه د یو باره کې خبرې کوي. المكث في المساجد بعد الصلوات، په جمعتونو کې وخت رول د منځونو نه وروسته دې سره ګناهونه ریږي. ګورم ملائکه ولې دې باره کې خبرې کوي؟ به دا سوال دی. دغه مختلف جوابونه شي. یو جواب دا دی، دا ډیر واضح دی چې دا هغه پسخیږي د مؤمنانو دی عمل ته چې ګور معمولی عمل له الله ول سمره لوی سور کوي. یا دا چې هغه دا باسم به حساب دی کې بدی خبرو کې بدی کوي چې دلیل له د عمل د فضیلت او د اوچتوالي، یعنی سمره اوچت عمل له وګورو. نو په جمعتونو کې کېناسته فی المساجد خبره بدی جنه د ودرول بعد الصلوات وجد هذا والله اعلم چې د جمعات کې د منځنه مخ کې انتظار کول د ډیر خلک کوي. منځ ته انتظار د ډیر خلک کوي. د منځنه بعد په جمعات کې کېناسته د لګو مؤمنانو کې د صفت ده. بیا کوم چې د منځ سره نه دی د جمعتونو سره ناغوی خودی سي تختیج ته پوسی مکوه. ناغه جمعات ترازیم په اخرنی قاعده کې چې کله امام په اخرنی قاعده کې او تختیم د ټولو نه مخ کې، او دا صفت منافقت ته، صفت منافقت ته. مؤمن په جمعات کې خوشاله. موږ دا نه چې لازم ده چې کار دی او ته شي خبره نه. خدای د مؤمن صفت ته چې زړه تړلې شوی په جمعات پورې، او دا مسله موږ سره مخ کې تفصیلا تیر شوی. والمشي على الأقدام إلى الجماعات، او پخپو باندې تل قدمونه غسته جمعتونو ته د جمع د منځ لپاره. دې سره ګناهونه ریږي. دې مسلې تفصیل مخ کې تیر شي. کوم مسلې چې مخ کې تیر شي هغه به نه ذکر کوو. وابلاغ الوضوء في المكاره، او درېمه خبره چې لغې د الله ګناهونه ریږي په دې سی وخت کې صحیح او دس کول چې او دس کول ګراني، لکه د جمی وخت شو او بيخي بیا هم د سړی چاردام او دس په طریقه کې کومه طریقه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دې ته وکړي. فمن فعل ذلك عاش بخير، چا چې دا کارو کونو جون به تیر کی او په جون کې به خیری برکت به، جون به د نیکیانو وي. ومات بخير، او مړکیږي هم په نیکیانو باندې. وجدار مثلا بار ذکر کړی ده چې سدي کردار او سدي عمل او باغي به مړکیږي هم باغي بر پاسي. وكان من خطيئته كيوم ولدته امه، او څوک چې دا کار کوي دا اعمال کوي نو الله به د ګناونو ندي سي پاک کی، لکه څنګه چې دی په اول ورځ د مور د خېټې نه راوته. وقال يا محمد وبيرت دوي الله رتوي اذا صليت كل چې منځ کې فقل يا کله چې دعا غواړي نو دا دعا به کې غواړي. د دې ناشنا دعا خي سوک الله خي، او چې کوم دعا لو خي نو په کې وسمره کمال. موږ د علماونو ته پوښتنه کوو چې دې یو خستو د دعا راته وخا
اوس دا دعا واوره وی دا دعا ډیره وایه اللهم انی اسألک فعل الخيرات چې الله زتانه دا غواړم د نیکیانو کول د نه غواړم یعنی توفیق راکړه چې نیکیان ډیرې کوم وترک المنکرات او تا ته دا سوال کوم یا الله چې مال توفیق راکړه چې ګناهونه ټول پرېږدم وحب المساکین او د غریبانانو سره محبت ته نه غواړم یا الله واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضني اليك غير مفتون او یا الله کچرته ته په خپل بندگانو باندې سه امتحان راولي فتنه راولي عذاب راولي نو ماته دغه نه مخ کې واخله چې امتحان او د فتنې او د عذابونو نه بچ او قال والدرجات او یا الله ستانه درجه غواړم والدرجات او درجات ستوي به تفصیل وګوره افشاء السلام سلام خورول په هر ځکه سلام اچول و اطعام الطعام او غریبانو له خوراک ورکول والصلاه بالليل والناس نيام او د شپې مونږ کول په دې حال کې خلک په دغه وخت کې وده پراته دا حدیث امام احمد امام ترمذی رحمه الله راوړی دا دعا چاته یاد ده اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضني اليك غير مفتون او درشن کې درجات ټکي به ډېر کی دا حدیث دلته ولې راوړو د دې لپاره راوړو چې وګوره جمعتونو کې ناشته د دې له سره لاسته ګناونه ختمي څومره چې ته په جمعات کې وخت یې دومره الله تعالی ګناونه ریږي دې لپاره د حدیث راوړو دغه بعد حدیث ته وعن ابي امامه رضي الله عنه ابو امامه وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ثلاثه كلهم ضامن على الله درې قسم خلق دي الله ضمانت اخلي او چې الله ضمانت واخلي او الله ذمہواری واخلي نو په دې کې به څه شک نشته په دې مخلوقاتو کې چې کله دي سي مخاورز کسره شو چې به د پلاني ضمانت زکومه یا مالدار یا زورور نو خلک وي د پلاني مزید یا خو پلانې راغله او دغه ذمہواری واغست هغه ته وسوک سني شي د درې قسم خلک ته الله وي زی ذمہواری اله او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده چې اول عدد ذکر کی به ورسته خبره کی چې شوق پیدا شي درې قسم خلق وی الله ذمہواری اخلي کله وی درې قسم خلق اول به جنت ته ننوځي کله وی درې قسم خلق اول به جهنم ته ننوځي نو دا اوریدونکو په زړه کې څه پیدا شي شوق پیدا شي او دا درې قسم خلق دي چې الله ذمہواری اخلي ضامن كلهم ضامن على الله اولنی رجل خرج غازيا في سبيل الله اغه انسان چې د الله په لار کې jihad ته وته غازی فهو ضامن على الله د دې ذمہواری الله غسته حتى يتوفى تر دې چې د مرشي فيدخله الجنه یا به جنت نه بس چې مرشي چته جنت ته شهید شو کنه او يرده بما نال من اجر او غنیمه او دوی مدا چې یا به واپس راځي سره د اجر او د غنیمتونو نو د ذمہواری الله اخلي چې بدو کې بولا یو ورکومه یا کمر شنو شهادت ته شهادت د لاسه جنت بولا ورکو او که ژوندې راغې نو سره د اجرونو او سره د غنیمتونو به واپس راځي ورجل راح الى المسجد او دویم هغه سره چې جمعه ته لاړ شي فهو ضامن على الله
الله د دم ذمہواری اخلي حتى يتوفاه فيدخله الجنة كمر شو جنت تبننوشي او يرده بما نال من اجر وغنيمة او که واپس راغی نو اجر بوسری غنیمت بوسری جمعات نسوک واپس راشي غنیمتونو سره چې راغله د نیکیانی ته مراد دي جمعات ته چې تلل شي نو ګټه تاوان به کې نشته یا جنت ته ننوتی د مرګ نه بعد او یا واپس کېدی کور ته د سره د اجرونو سره د ثوابونو سره د الله د رضا سره د ټول غټ غنیمت دغه دی د ټول غټ اجر دی چې ته کور ته واپس راشي والله ته ناراضي شوی د ملائکو دعاګانې مخکې سره دي سونه تیر شو کړه ته کور ته واپس راځي او ملائکو ستاسو لپاره دعاګانې وغوښتي دریم ذکر وګورئ ورجل ډیر آسان کار دی ګوره خو موږ نه خبر دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو بار بار زدي خبره ته اشاره کوم چې زمنګ د کم ملکونه چې دی بر صغیر ده پاکستان افغانستان انډیا بنگلاديش د خوشه د ملکونه دغه ځکه د تقلید زور ډیر دی اکثر اهل الرأي دي رأي استعمالول ولا نو د هغه خلکو تعلق د قران سره سنه صحیح او د حدیثونو سره ډیر کمی قران سره هم سنه سوي خو اکثر متاثر چې کله بچا کی تقلید شخصي د مسله پرتی کنه نو دې صرف د مولیانو د کتابونو تاوی راتوي بس نو داخلك لري د قران نه او د سنه د حدیث نه ها بیا قران سنه سره تذکریم کوي کله نه کله درسوم کوي خو حدیثونو نه ډیر لري او کوي نو صرف دې لپاره چې په شهادت کې ولي کې د کله چې د جامعې نه فارغ شي چې ما پلانې کتاب ویلې دي د برکت لپاره ځکه چې دغه کم کتابونه چې دی ویل ټول د خلاف دي ټول د خلاف دي نو څنګه د خلاف دي د عمل نه کوي واضح شو چې د شی د برکت لپاره ویلو دي لپاره نو ویلي چې عمل وکړو دا بس عمل ډیر ناشنا دي مونږ اول پیرو دا کوم د حدیث ته اوریدل مخکې چا اوریدل مخکې اول پیرو اورید دي چې د دې مخکې حدیث چې ملائکه دې مبارکي تذکرہ کوي او خبري کوي چې جمعات ته سړی نه نوځي او منځ کې بیا کین الله ته ګناونه ریږي او دې نور ډیر حدیثونه وجدار چې موږ د حدیثونو نه لريو الته حدیثونو الرجی ده چې حدیث راشي نو بیا به د پلانی سه او د پلانی سه خبره هغه بیا کمزوري ثابتي اوس ګوره د دعا عمل jihad ګران کار دی jihad سره ګران کار دی به جمعات تک د دغه په نسبت ډیر آسان دي خو بیا به کوم سره مشقت شتي په اعتبار د دریم چې کوم ذکر کو نو د دریم ووري ورجل او هغه سره دخل بيته بسلام کورته چې نوځي نو سلامتی به کور ولو باندې فهو ضامن على الله الله دې زموري اخلي صرف بدې ټکی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته چې کورته نوځي او دا وې الله دې سړي ضمانت کوي الله دې سړي زموري اخلي رواه ابو داود د حدیث امام ابو داود رحم الله راوړی دا غیر بعد حدیث ته وعنه رضی الله عنه دام د ابو امامه رضی الله عنه وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من خرج من بیته متطهرا الى صلاه مکتوبه کله چې یو سړی په کور کې او د سکو فرض منځ د پاره ووتو فاجره كاجر الحاج المحرم نو دلته الله دومره اجر ورکړي لکه څومره چې هغه حاجی له ورکړي چې احرام یې چولې د حج د پاره وته ومن خرج الى تسبيح الضحى
او څوک چې د ساخ د منځ د پاره ووتو د کور نه لا ينصبه الا اياه خالص د منځ د پاره راوته د بل څه د پاره نه جمعه تلل شي منځ کې فاجره كاجر المعتمر نو د دې لپاره اجر دې د هغه انسان د اجر امر څوک چې عمره کوي وصلاه على اثر صلاه او موس کول په منځ پسې لا لغو بینهما چې په منځ کې پالتو خبرې نه وي ګناونه نه وي کتاب فی علیین د دې خلکو رجستر او د دوی نوم په هغه رجستر کې لیکل شوی دی چې هغه و مسمام د پاسه د وغیته علیین ولکې رجستر د علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون قرآن کې الله وی دا کتاب دی رجستر دی د جنتیانو نمونه به لیکل شوی دی یشهده المقربون اینی راینی یا د دې په خوا کې هغه ملائکه چې هغه الله ته نږدې دي رواه احمد و ابو داود حدیث امام احمد امام ابو داود رحمهم الله غدوانو راوړی دي کې ډېری مسلې دي اولنی مسله د دینه د ثابت شو چې سنت طریقه دا ده چې او دس په کور کې کول به منځ درازه دلته فضیلت ذکر کو من خرج من بیته متطهرا څوک چې د کور نه راووت او د شي کړي په کور کې او پرز منزل راشي وی اجر دې شي دی لکه یو حاجی چې د کور نه وځي د حج د پر او حرام یې چولې سوال پزړه کې درځي چې ولې د حجی بشان جواب حاجی چې د کور نه ووتو نو اراده د کعبه د اراده د حج ده نو د بل څه د پاره د دومره وګت سفر نه کوي نو درشن د مونږ کوون کې چې د کور نه ووتو نو هم د الله د رضا د پاره وته دي او د الله د کور د پاره وته دي به د وسره ولي چې حرام په حالات کې اشاره دي ته چې څنګه حج بغیر د احرام نه نکېږي نو د قشن مونږ بغیر د ودس نه نکېږي به دوی چې څوک د ساخت د منظر لپاره روزي نو سوال بزله کې دا راغی چې د نورو حدیثونو خدا واضح ده چې نفلی مونږ په کوم ځای کې غوړه دی په کور کې نو څنګه د سړی د کور نه روزي جمعه ته راځي الجواب دو جواب دی یو دا چې دلته دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم دی لپاره کړی ده چې دا مونږ ته واضح کی چې مونږ خو غوړه دی په کور کې نفلی خو په جمعه کې جایز دی او دویم جواب بعض علماء دا کړي دا سړی وي د کور نه په ډیر ووتو هم د دې منځ د پاره ځکه چې کور کې د مونږ په دې سي اطمینان او سکون نشو کولای څنګه چې په جمعات کې کوي کله دې سي چې په کور کې شور شغرب ډیری خصوصا د صلات الضحى دا ټیم چې کم دی او به چې دې نه لس بجې شي نو دې ټیم کې په کور کې د وړو شور او د مشرانو تګ را تګو نو سړی چې لږ مصروف شي دویم دا چې د کور په کارونو کې د دنیا په کارونو کې سړی په دغه وخت کې مصروف کی د مزدوریانو وخی کور ته سودا راوړه دا راوړه دغه راوړه نو دا سړی د کور نه دی در سره ووت جمعه ته لاړ لا ينصبه الا اياه دې چې دا را پاسې دو نو صرف د دقه منزل پر پاسېدلې یعنی نیت خالصو هدي پر نه راوته چې سکاري د جمعات کې چا سره ملاقات کوي یا کور کې تنگ شوی دی چې صاحب آزاد کم یا راوته بهر ته پلار کې چا سره ملاقات کوي به وي زبلار شم جمعات ته مونږ وکم نه د کور نه راوته په دغه مقصد نو الله بوله دي شاجر ورکی لکه عمره کوون کی ته جوړ کوي دا معمولی اعمال موږ لريو د قران او د حدیث نه او داغه فضایلونه چې هغه په صحیح سند سره ثابت دي موږ که څوک راته فضایل بیانین نو هغه فضایل ول چې په ملکونو کې کم دي نو هغه اکثر کم فضایل بیانې د ځان نه فضایل هغه چې د ځان نه منګړت خبره اکثر کوي دا صحیح فضایل او موز په موز پسې کول
مونږ په مونږ بس کول مطلب چې سړی مونږ کو به بل پرز مونږ کو او د دوانو په منځ کې د دنه پالتو کارونه ګناونو نه ځان ساتي نو د دې انسان نوم په هغه رجستر کې دی چې هغه د علیین دی د جنتیانو په رجستر کې د نوم لیکل شوی دا غینه بعد حدیث ته وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا کله چې تاسو د جنت په باغچو تیریږئ نو میوې تزن له شو کوي او خوري قيل يا رسول الله چاو يا رسول الله وما رياض الجنه د جنت په باغچې کې میوې دي دا قيل ویل شو په نور روایتونو کې دي سره چې دا په خپل ابو هريره رضی الله عنه ته پوښتنه ما وی چې یا رسول الله وما رياض الجنه ابو هريره رضی الله عنه ته پوښتنه ډیر کول د رسول صلی الله علیه وسلم او څوک چې ته پوښتنه ډیر کوي د سره علم ډیری او دا کوم چې اسیرس الله بخله نو دې تش راشي او تش لاړش او تپوس شي کینو دې په مسله په هشوي ځکه تپوس کوي ذهن ته سوال ال راځي چې کله ته په دې مسله کې د څه فکر کړي استاد شناسي دي ګوري مسلې په سر له پاسه اوري نو څه سوال ست په ذهن کې راځي صبر راشي الته مسله ست ذهن ته کوشي نه ته سوال وکي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه چاته پوښتنه چې دومره ډیر علم تاسو کړي ناغوي بقلب عقول وبلسان سؤول د دې لاسه چې عقل زما ازلم اغه چې ډیر سوچ او فکر وکاو دې لپاره دا هم خبره چې زړه دی ویخ زړی عقل دی تیزی وبلسان سؤول او دې جبر سره و چې باغی می ته پوښتنه ډیر زیات کړي ال انسان د علم غ مرتبه ته رسي د ابو هريره رضی الله عنه پر ته پوښتنه د رسول صلی الله علیه وسلم و یا رسول الله د قیامت پر استاد شفاعت حقدار بسوک رسول صلی الله علیه سبحان الله او زمام وی دغه ګمانو چې ستانه مخ کې د ته پوښتنه نشي کولای دې ناشنا سوال ته دغه ذهن لار دا سوالونه واغه کول ځکه خو هغه علم ډیر کړو یو ورځ ته رسول صلی الله علیه ابدا ته پوښتنه کول د حدیثونو به د رسول سمته راټول کړه علم ابو هريره راټولې کوي د برکت چول الله سبحانه تعالی دغه په سینې کې او دغه په علم کې چړقي نو د نوم باخلي او دې سي د علم مجلس نشتی چې هغه د خالد ابو هريره رضی الله عنه تذکرینه نو دې ته پوښتنه یا رسول الله د جنت باغچه څه ته وایي دا کوم باغچه دي ته یادې رسول صلی الله علیه وسلم ته المساجد جمعتونه جنتونه دي باغونه دي سوال سره کې درځي چې ولې وته رسول صلی الله علیه وسلم باغونه وي جواب د دوه خبرو دلاس یوا دی جمعتونو کې چې وخت تیر کې نو جنتونو ته بسي نو د دې دلاسه دې ته جنتونه وي جنت خو باغچې ته وي کنه جنت عوام زین کړي چې جنت صرف اقا جنت ته وي چې کوم په آخرت کې د جنت په عربی کې باغ ته وي باغچې ته وي دویمه وجه ده چې کله انسان باغچې ته او باغ ته لړ شي نو زړه په سکون شي کله چې دا شنه بوټي ویني دا شین کبل ویني دا خسته خسته میوه ویني نو خوشاله شي نو دغه شان مؤمن چې جمعه ته راشي نو خوشاله شي بل وجه ده چې کله ته باغ ته او باغچې ته لړ شي نو ځان له بګي میوه شو کې نو دغه شان ته چې کله دی جمعه ته رانه وتی د عبادتونه کول دا میوه شو کول نو ځکه بیا ابو هريره رضی الله عنه پوښتنه کو دلته قیل خو بل روایت کې راغلی چې هغه ته پوښتنه کو ومرت یا رسول الله نو دا میوه خوراک څه ته وي
رسول صلی الله علیه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. رواه الترمذی، دا حدیث امام ترمذی رحمه الله راوړی. اگر کسرت کې خبر اشتیږي کې یو راوی دی حمید المکی، دا ذکر خو آسان دی کنه، چاته یاد ها په زور و ډوډۍ خوري لګي حدیث خلک وي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سلور ټکی ډیر نه دي، بیا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا چې څومره د ذکر ویلې شو وای دا چابیانی دي د رحمتونو او د برکتونو الله طرفنا، چې همیشه دي په خپل باندې دغه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا غیر بعد حدیث وعنه مطلب یعنی سو کی وای ابو هريره رضی الله عنه وای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې، من اتى المسجد لشيء فهو حظه. رواه ابو داود. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې څوک جمعه ته د سشي د پاره راغې نو هم دغه د ځان سره ویوړو. دا ډېر ښایسته حدیث د سشي د پاره چې راغې هغه د ځان سره ویوړو او ته ملو شو الله بوله ورکه سره پاره لري منځ راغله ولې چې الله را ناراضي شي واپس بځي الله به ناراضي سره پر راغی ذکر او اسکار د پر راغله الله یادوم اجر رته ملو اجر دی سره پر راغله د علم د پر راغله علم دی او دې څه به بیا ځه ها نو یو سړی راغله د دنیا د پاره، یو سړی راغله د پالتو د ټیم پاسی د پاره د الله کوړه نو واپس شو سره د نیکه پر سره د ګناونو یا واپس شو خالی لاس. دا کم چې د جمعه تر نن وځو په 2 منټه کې یو شوټونګي وي به منډي کې سی ویډیو ځان سره ها یې وینو خالی راغ او خالی لاړ. نو ته چې جمعه تر سره پاره راځي نیت دې سید کور نه جوړوته الله بدل هغه درکې. دا خبره ده چا ده ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دا غینه بعد حدیث ته وعن فاطمه بنت الحسين. فاطمه دا خبره کوي چې لور ده چا ده د حسین رضی الله عنه عن جدتها فاطمه الكبرى. هغه دا حدیث بیاری د خپل نیانه چې دا غینو فاطمه ده الکبرى هغه مشرف فاطمه اکمه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور او د حسین رضی الله عنه مور. قالت وی زمان یا ما ته دا خبره کړو كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې جمعه ته نوتونو درود به وي. موږ سره ذکر مخکې تیر شوی د بیا تفصیل نه کوو صرف په ترجمه کو د حدیث. وقال او دا به وي رب اغفر لي ذنوبي يلا ګناونه را توبخه وافتح لي ابواب رحمتك او د رحمت دروازې را تکولوک. واذا خرج صلى على محمد وسلم او کله چې بوتونو به درود او دا به وي رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك او د خپل فضل دروازې را تکولوک. رواه الترمذي واحمد وابن ماجه. حدیث امام ترمذی راوړی، امام احمد امام ابن ماجه راوړی. حکم روایت چې امام احمد امام ابن ماجه راوړی پای کې دام دي اذا دخل المسجد وكذا اذا خرج. کله چې جمعه ته نوتو دغه چې وتو نو دا به وي بسم الله والسلام على رسول الله. نو دی روایت کې دې ذکر کړی، بابل کې ذکر کړی دي چې صلی علی محمد وسلم.
خو یو معنی دی چې درود به وي. امام ترمذی دا حدیث راوړی بیا وی لیس اسناده بمتصل، وی دا حدیث خوده خو سند متصل نه دی، سند متصل نه دی، یعنی پورا جوړ نه دی، ومنځ کې به یو ځای خالی دی. څنګه وی چې فاطمه بنت الحسین، فاطمه د حسین رضی الله لور نه د ملو شوی د خپل نیا فاطمه سره، نو چې دا نه د ملو شوی د هغې سره، نو څنګه دا وی چې ما واورېدو د هغې نه ورسېدی پکې. په دې کې یو بل راوي م دی چې هغه ته ویل کېږي لیث ابن ابي سلیم، د هغه د لسم کمزوری دی. نو په سند کې دوه درې خبرې راغلي او غټه پکې دغه دی چې فاطمه کشره نه د ملو شوی د چا سره، د خپل نیا سره. دلته بله مسله، د نیا په نوم باندې نوم یې خوده یا د نیکه په نوم باندې نوم یې خوده، دا شرعاً جایز دي. ها په یو عرف کې کېدی شي چې خلک یې نه خوښوي، دغه جدا مسله د عرف مسله شو. لکه زمونږ عرف دا دی پښتنو کې خلک یې نه خوښوي، دا جدا مسله ده، د جایز او د ناجایز مسله نه ده. موږ مسله د شریعت بیانو. په شریعت کې یو سړی راولګي د خپل نیکه په نوم باندې نوم کیدی، نو دی ګناهګار نه دی. یا د نیا په نوم باندې نوم کیدی خپل لور له یا خور له، نو دی کې څه شرعاً څه قباحت نشتی، دا جایز دی. او د عرف مسله ده، او مشران په خپکی به مې که مشران په خپکی نو به مې ده. د عرف د احترام د لاسه، نور دی د لاسه نه چې په شریعت کې ناروا دي. په شریعت کې خدام روا دي چې یو سړی د پلار په نوم باندې نوم کیږي، ګناهګار نه دی، ګناهګار. ځکه یو عالم داسې ډېر علما دي په تاریخ کې تیر شوي، د هغه یو نوم دی محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد. څلور کسان دي چې د هغوی نوم محمد دی. نو دې کې څه دغه نشته چې دا ناروا ده، صحیح ده، زموږ په عرف کې نشته، عرف صحیح. لکه مثال کې شریعت کې دا جایز دي چې ښځه خاوند ته نوم واخلي، چې ښځه خاوند ته نوم واخلي، دا څه دي جایز. زموږ په عرف کې بد یې ګڼي، نو دغه کله کله هغه او چې ډېره مخکې لاړ شي د وړو پلار، نو دا هلته زموږ په عرف کې یو بې ادبي شمارلی کېږي چې ښځې نوم واخیستو د خاوند، خو شرعاً دا بې ادبي نه ده. بلکې زه دا ویم او کېدای شي د بعضو ملګرو ته عجیبه ښکاره شي، خو کومه خبره چې فایدهمنه یا به ذکر کوو. زما خو خپل ځاني دا ذهن دی چې ښځه او خاوند یو بل ته نوم ولي، دې سره مینه محبت ډېرېږي. لکه اوس یو کس دی د هغه نوم محمد دی، دا ښځه ورته اواز کوي محمد ورته ووایي، سمجھ چې دې سره خو د مینه محبت به ډېرېږي په نسبت د دې چې اواز ورته کوي زمونږ په عرف کې خو د نوم اخیسته بې ادبي ده او ادب دی. خو اوس دلته لکه د عربو کې چې ته چاته اواز کوي ورته ووایې، دا ډېره سخته بې ادبي ده. لکه دا سړی ته د دومره سپک ښکاري څه شی دی، یا لکه چاته ته اواز کوي لکه په دې سړي ته او نوم یې ته معلوم وي، خو سړی مجهول دی، ته نه دی معلوم، نو هغه ته چې ما اواز کوي په ادب سره وروره خو دا ما د خپل وجهت نظر بیان کړ، نور دا نه چې په چا باندې دا خبره لازموم. ما خو دا و چې عرف کې د عرف لحاظ پکاري چې کله عرف د شریعت سره ټکراو نه خوري. دا حقیقت دی چې ښځه کله د خاوند نوم واخلي په دې خوله باندې د هغې د نوم راتلسته دا خوند ورکوي سړي ته. دغه شان ښځه چې ده نو هغې له دا خوند ورکوي چې کله ته د هغې نوم واخلې. خو هغه موږ غریبانان ټولې په مې کې راګیر کړي وو، نو ښځه غریبه یا خاوند قبر ته کوي شو یا ښځه کوي شو، دغه او هغه دغه خبرې کوي. نو دا یو فایده یې ساتئ.
دا غینه بعد حدیث ته وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب خبر پلارنا بدنی کنا دا روایت راوړی دی چې رسول صلی الله نه النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړی دا عن تناشد الاشعار فی المسجد. په جمعتونو کې رسول صلی الله علیه وسلم د شعر او شاعری ویلو نه منع کړی دا. وعن البيع والاشتراء فيه او د خرڅولو او غستلو نه رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی. وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة في المسجد. او د جمعې د منځنه مخ کې په جمعات کې داسې کېناسته چې حلقه جوړول، یعنی حلقه داسې دایره د جمعې د منځنه مخ کې به داسې حلقه نه جوړای جمعات کې. رواه ابو داود و الترمذي. د حدیث ابو داود امام ترمذی راوړی. اوس راځو هر یو مسلې له جدا. اولنې وی منع کړی د شعر او د شاعری ویلو نه، دا مطلقاً نه دی. مطلقاً نه مطلب یعنی د سنې چې هر شعر او شاعری منع په جمعات کې، بلکې دلته چې مراد کوم شعر او شاعری ده کوم چې د دین سره ټکراو خوري. ولې موږ دا خبر وکړه په دې چې د رسول صلی الله علیه وسلم په مخ کې اشعار ویل شي لکه حسان بن ثابت رضی الله عنه او عبد الله بن رواحه رضی الله عنه. دي نور خصوصا حسان بن ثابت د رسول صلی الله علیه وسلم خاص شاعر او هغه د مشرکینو د هغه شعرونو جواب ورکول چې هغه به هجا کوله په رسول صلی الله علیه وسلم باندې، یعنی په شعر او شاعری کې بدر دوی رسول صلی الله علیه وسلم ته جواب به چا کو؟ حسان رضی الله عنه. ذکر ته رسول صلی الله علیه وسلم وایا وایا وروح القدس معك وجبريل دې مرګره. یو روایت کې راځي چې په حسان بن ثابت رضی الله عنه اشعار په جمعات کې وینو عمر بن خطاب دې تیرېدونی چې بد بدی وته وکړ او رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی د دنیا نه تله. نو دې بدو کتو سره هغه ته اندازه ورګي چې دا کار خوښ نشو. نو دای په زور وی حسان رضی الله عنه و امام په دې جمعات کې اشعار ویلو واستانه به غوړ انسان ناسو با ورس څوک ناسو رسول صلی الله علیه وسلم ناس اډي ناشنا خلک عمر بن خطاب جره خبر ووري وس خبر ثابت شو و ما ویلو اشعار واستانه غوړ انسان دلته ناسو هغه زما اشعار ورید. نو دلته دا مسله چې اشعار جمعات کې ویل سدي جایز دي خو بد اشعار نه. بعض علما دا وی تناشد الاشعار کې معنی د ډیروالي پرته ده، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې شعر او شاعری جایز ده جمعات کې خو ډیر نه. دا څنګه چې په قران باندې غالب شي، په عبادتو باندې غالب شي او به دغه مجلس ته جوړ کړي. یو معنی ده شو. دویمه مسله وې دا خرڅول او غستلو دا مثلا چې مخکې تیر شي، مخکې دې تفصیل شوی. دریمه خلق به حلقه نه جوړي د جمعې د منځنه مخکې. وجه سره وجه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده چې جمعې منځله وختي راځي او اولنی صف کې کېنی. نو چې کله حلقه جوړ شي جمعات کې نو صفونه برابر جوړي نه جوړيږي. اگر کدا شکل د علم د زده کولو لپاره حلقه ده خو جایز ده. رسول صلی الله علیه وسلم خواته صحابه کرامو حلقه جوړ کړی ده او ناس خو دلته مسله ده کم وخت ده د جمعې د منځنه مخکې. ولدا چې خلک اسم را روان دي خطبه اوري نو څه ضرورت ته چې تا دا حلقه جوړه کړه. په دې ګورې هغه طرف ته اشاره ده. زموږ په ملکونو کې چې د خطبې نه مخکې سوي تقریر کوي چې دا تقریرونه په شریعت کې نشته. دوه خطبې دي او قوم چې به کومه جبه پويږي باقه جبه وکړه. دا غینه بعد حدیث ته وعن ابي هريره رضي الله عنه. ابو هريره رضي الله عنه وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اذا رايتم من يبيع او يبتاع في المسجد
تاسو چې کله څوک ویني جمعات کې څه شي خرڅي اخلي فقولوا لا اربح الله تجارتك نور تو الله استبي تجارت کې ګټه وانه چي واذا رايتم من ينشد فيه الضاله او چې کله څوک ویني چې هغه د ورکشي شي په باره کې معلومات کې په جمعات کې فقولوا لا رد الله عليك ورته الله تعالی سر واپس نکي رواه الترمذي والدارمي امام ترمذي امام دارمي دا حدیث راوړي او مخکې دي حدیثونه موږ سره تیر شي وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه حكيم بن حزام وي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد وأن ينشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا منع کړی دا چې په جمعات کې به حدود نه قائموي او شعر و شاعری به نه کوي رواه ابو داود دا حدیث ابو داود وروړي په خپل سننو کې د شعر و شاعری مسله خو تیر شو خو نیوی بګی د سره اله حدود څه ته وي قصاص اوس یو سړی د پاغه باندې جرم ثابت شو د زنا او واده کړی دی سجرای سره تعلق سره ټول به ثابت شو نو دنه به د برجم کی نو د اوس حد قائمول دي سي حد به نه قائمه په جمعات کې یو سړی نه سر وي په تور باندې قصاص دی دا قصاص ونه غسه کی په جمعات کې یا لاس پرې کول دي د غلنه ولي وجه څه جمعات ګندکی وا څنګه سوي اختلاف اته چې کوم جواب وي سوچ ته صحیح کړي خو تعبیر کړي دي چې کړي وي چې د حدود د قائمولو په وخت کې شور او شغرب جوړيږي ځکه چې خلک راجم شي یو زینه بل یو خوښه بل دی خوښه نو دا ندي لایق د الله د کورونو سره د دې لپاره د ادب ذکر کو دا غینه بعد حدیث ته وعن او دغه شان یو روایت د جابر رضی الله عنه دی دا غینه بعد حدیث ته وعن معاويه ابن قره عن ابيه معاويه ابن قره د خپل پلار د روایت نقل کړي نو معاويه ابن قره پلار څوک دی معاويه ابن قره پلار څوک قره پلار شو معاويه ابن قره خپل پلار د روایت راوړي نو معاويه ابن زوی قره د قره او پلار قرنو قره هغه زما پلار وینو قره ویلی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين رسول صلى الله عليه وسلم د دې دوه ونو نه منع کړی دا يعني البصل والثوم سنه د اوګینه او د پیاز وقالو دوی من اکلهما فلا يقربن مسجدنا سوق چې دا خوري زمو جمعه ته نه راشي وقالو دوی ویلو ان كنتم لابد اكليهما كلازم خري نو فامیتوهما طبخا نو چې پاخې کې نو چې دا خوني مرشي هغه بیني شي هغه مرشي د چې کله سره پوخ کی رواه ابو داود حدیث ابو داود رحم الله راوړي او دې حدیثونه مخ کې تیر شي غني تیر شي الله دې مل شي داغه چې یا باغ درسونو کې نو او یا و خو اسي د برکت لپاره ناسو الله دې غوي مل شي وعن ابي سعيد رضي الله عنه ابو سعيد وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام زمکه ټول زمونږ د لپاره جمعات ته کوم ځای کې چې د منځو او خراغ مونږ کولای شي سوای د مقبرین او د حمام نه مقبره مسله مخکې تیر شوی کنه تیر شوی د خط تفصیلا حمام په عربی کې اصل کې اغزی ته ویل کېږي چې الته غسل کوي انسان په ګرمو اوبو باندې حمیم ګرمو اوبو ته وایي نو ځکه ته حمام ویل کېږي وجه څه ده چې په دغه ځای کې انسان موږ نشي کولای که ګندۍ او که پاکي وجه دا ده چې یو روایت کې دې راځي چې دا د شیطانانو د جمع کېدو زیری
رواه ابو داود والترمذي والدارمي دي حديث رواه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر وي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی ده ان يصلى في 7 مواطن چې په وو زینو کې به موز نه کوي په سو کې وو کې فی المزبله مزبله غزي چې خلکو د کچري گزاري لکه ډیره نو کمزې کې چې کچري خلک گزاري الته به موز نه بکی خکه د کچرو په منځ کې زیي بیا به کې موز نه کوي د منځ به دی والمجزره په کوم ځای کې چې ساروی علاله ولیکيږي الته موږ نه کوي ګنده زیاده د ګندګي د ویني یا کلمه یا لره یا نور ګندګي الته پرته والمقبره مقبره کې موږ نه کوي وقارعه الطريق او د لارې په منځ کې به موږ نه کوي ولي سوچ خبره ده که څنګه خلک به تیریږي را تیریږي نو استلاره دې بند کړیو مونږ کې دیږي اشاره ده لطیفه اشاره لطیفه نه پټه دا کم خلک چې په دې حرمینو کې به لارو کوڅو کې ولاړی او زی نو دوی دا کار غلط دی دې دې نه بس کم ځای کې زی میلاو شو لار د مسلمانانو بند کی او دیو په سجدا پروتي او په رکوع وي او به چې زنانه بیا مسله دې نه غټه شو چې بیا خوا کې اوري احتیاط وکړي چې ونه لګم وسره نو دې خلکو له پکار دي چې مناسب ځای ځان لپاره ګوري وفي الحمام حمام مثلا مخکې تیر شو د سوزي نشو پینځه وفي معاطن الابل او په کوم ځای کې چې وخان تړل کېږي الته وموز نه کی وجه صدا اسی ګندګي د وخان د وخان څخه ګندګي شته نه د اوخ د قوبه چې دی روایت کړي په دې شیطانی یا بعض روایتونه کې راځي چې د دې د خوې شیطانی نو کې دي شي پتا باندې مونږ ګډوډ کی نور دا مسله چې ګندګي نو دا مسله مون طهارت په کتاب کې ذکر کړي او تفصیلا چې هغه ساروي چې دا وه خوړه کیږي دغه میچازي سي پاکي دي وفوق ظهر بيت الله او دا الله په کور له پاسه کعبه باندې پاسه موز نه کوي رواه الترمذي وابن ماجه حدیث ابن ماجه امام ترمذی راوړي ضعیف جدا دی کمزور نه دی سخت کمزور دی خدا بس زین د نور حدیثونه ثابت دي مزبله خو واضح دی چې ګندګي زیری مجزره چې کله به ګندګي پرته هو واضح دی ګندګي دلاس مقبره واضح ده قارعه الطريق دا خدای عام حدیثونه غسته کی چې هدف د منځري چې سکون سره په اطمینان سره لري به موږ کولای څنګه کې حمام مسلم تیر شو معاطن الابل او خان چې تړل کی دا مسله هم صحیح حدیثونه ثابت ده د الله په کور د پاسه موږ کول صحیح خبره ده چې جایز دي صحیح خبره څه ده چې دا جایز دي دا غینه بعد حدیث ته وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول سلام دا خبره کړي صلوا في مرابض الغنم اغه ځکه تاسو موږ کولای شي په کوم ځکه چې بيزي غړي تړلې کیږي یو سړی د کوټه کې بيزي غړي تړلې الته موږ کی نه کی چې ګوره دا مبارک وسوي چې منزل نه راځي دا چې داري راته شي څه شي داري شي دا غټه باندې زوم په ملک یا بس بيزه مو درول یا میخه مو درول یا غوا مو درول دایره راته وشو دا شي پالتو باندې ولا تصلوا في اعطان الابل او دوخان چې کمزې تړل کېږي تلته موږ نه کوي رواه الترمذي دا مسلمه کې تیر شو وعن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس لا رسول صلى الله عليه وسلم مبارك وي لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور
رسول صلی الله علیه وسلم لعنت ویلې په خزو باندې چې د قبرونو زیارتونه کوي. دا مسله اختلافي د مخ کې ذکر کړي. حاصل دا دی چې زنانه د قبرونو زیارت نشي کولای. نو د بعض روایتونو ثابتي دا بعضونه چې ثابتيږي نو بیا نتیجه دي چې دلته زائرات په یو حدیث کې زوارات راغلي، یعنی د خزو لپاره نه د پکار چې ډیر لاړی شي مقبره ته. کچرته دي چې تیری دی او پیر او ورله او دعای وختونو صدا جایز دي. وجه سره د زنانو د مسلو لري سره موږ ذکر کړو. وجه د دوی نه فتنه جوړیږي. یو دویمه زړونه نرم دي او کمزوري دي، نو بیا اقاماتمونه او دا په مقبره کې شروع کوي. والمتخذين عليها المساجد او څوک چې د قبرونو جمعتونه جوړي په دوی باندې پیغمبر لعنت ویلي. والسرج او دیوی بلې په قبرونو کې په مقبرو کې په دوی لعنت ته ولي. په قبرونو کې دیوی بلول ولې ثبت کار دی. یو سړی په قبرونو کې دیوی بلې سوې تاسو څنګه یې د سوچ سره نه تاسو اسماعیل که تعبیر دې لکه صحیح کړی استاد جواب نږدې دی او تام جواب نږدې غشې دی وښتو لکه د نخې نه اخوا چې دوی څه سوچ دی. دا کم سړی چې په مقبره کې دیوی بلې د قبرونو سره تعلق دی. ګینه دنیا یتیمانان او کونډې په کلی کې نشته او په کور کې دیوا شتي د مړو ته دیوی لګولي. خو چې چلې کړه د څه نظریه ده ذکر لعنت ته په خلکو. رواه ابو داود او الترمذي والنسائي او دا حدیث سندن کمزور دی ځکه چې راوی دی ابو صالح. خدا لعنت رسول صلی الله علیه وسلم هغه زنانو چې قبر زیارت کړي. نور حدیثونه ثابته د شنل د جمعتون جوړول د نور حدیثونه نه ثابت. یو حدیث پاتې شوی چې بیا دریم فصل شروع شي هغه پر روان درس کې ختم کو. دا ډیر ناشنا حدیث ته دغه وکړي. وعن ابي امامه رضي الله عنه ابو امامه وي ان حبرا من اليهود يهود يولوي علم راغه. حبر بحابان دي بزبري زي كحالان دي زير واستو حبر نو حبر سيته وي هغه لیکل چی بکی. نو ان حبرا من اليهود يهود يعلم راغه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله تقوسك اي البقاع خير. بدي مقاماتو کې او بدي زمکو کې غرزه کم یو دي. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم او دوی چې اسكت حتى يجيء جبريل. زما غلیشم چې صبر جبريل نه راغلی. دا ځکه ګوره پیغمبر ته د مسلې پته نشته نو جواب ورکي نو ورکي. ته چې د غلې نشي تاسو غوډاري مسلې جواب شته او به چې عالم او مدرسې نه فارغي د مړ کړه دا نه وي چې ما ته د مسلې پته نشته. ځکه چې دې سره مقام او مقام می کمی حکم چې ربانیین علما دي هغه په دې کې شرم نه محسوسي صفوي ما ته پته نشته. پیغمبر وی ګوره وی صبر کې جبريل لش. فسكت غلش وجاء جبريل عليه السلام. جبريل را رسول صلی الله علیه وسلم جبريل وی دی يهودي رانه تاسو کړی چې کم یو زړه غوړه دی نه کم یو غوړه دی هغه ته مل مسؤول عنها بعالم من السائل. دا زمو استعلم بدی کې یو شان ما ته پته نشته. ولكن اسال ربي تبارك وتعالى من زبد الله نتفوسك. جبريل لار بر اسمانونو توخت او بیا راغی. جواب راوړنو یا محمد صلى الله عليه وسلم اني دنوت من الله دنوا ما دنوت منه قط. وی دی پر الله ته دومره نږدې شی او مې سوال د پاره چې دومره د چرتم نه نږدې شي سب نږدې خواته ورله. ولی علماء وجه ذکر کوي چې سوال د ډېر قدرمن انسان سوال د چاو د رسول صلی الله علیه وسلم
رسول سمته وكيف كان يا جبريل سهلت ولي تغلت دي نجد شوي ونسنجا الذي ولد كان سهلت ولد وكان بيني وبينه 70,000 حجاب من نور زمو دا الله په منځ کې او یا زره پردې وي د نور ومني وي دا پردې په نسبت د مخلوق دي نه په نسبت د خالق یعنی چې دا پردې د الله نه تاو شوی ده پردې زمونږ د الله منځ کې راځي لکه اوس یو سړی ړوند دی او نور ته ګوري نور ته ښکاري نو مشکل په نور کې دی کړه د بسترګو کې دی وسې پردې ده پردې نور ته نه ده کېده نه ده په نسبت د مخلوق دا او یا زرم د ډیروالي لپاره وي جواب وي صدر کو راته وي چې شر البقاع اسواقها پزمکو کې بد زمکا او شر ولا مقام او زید بازارونه وخير البقاع مساجدها او پزمکو کې غوړه زمکا غوړه زینه جمعهونه دي دا جواب چا ور کړی دا الله ور کړی سبحانه وتعالى دا حدیث امام طبرانی امام احمد امام ابن حبان رحمهم الله دې ټول راوړل او سندن صحیح حدیث دی ناشنا روایت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د يهودي ته پوښتنه هغه د چانو جبريل نو کو جبريل د الله نو کو الله جواب وکړو چې په زمکو کې غرض مکه کومه وره په کومه زمکه چې جمعه دي نو دې غرض یې نو سره ځان عادت کې دې لپاره د حدیث تل تراوړې حدیث رزمون درس اختتام ته ورسېدو ان شاء الله پر روان درس کې باقی چې کوم حدیثونه دي دریم فصل دا به پوره کو الله سبحانه وتعالى دې مونږه پوه کې په قران او حدیث باندې الله سبحانه وتعالى زمونږه محبت د جمعتونو سره خړي الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي د الله په دې کورونو کې د وخت تیرولو او د دې د احترام او د تعظیم او د ادب کولو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.